د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستۍ خبرونو ته نن دوشنبه د جوزایا د غبرګولي د میاشتې ومه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 28 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. کندوز کې سباندې 280 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. د اطلاعات او کلتور وزارت معین د بدخشان د پلوخشتي تاریخي ابدي پر ساتنه ټینګار وکړ. او اسرائیل او حماس د سیونیستي رژیم زړه په نښه کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. کندوز کې سباندې 280 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. د کندوز د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په چارداري ولسوالۍ کې د نږدې $2000 په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې بشپړې شوې دي. د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د برنامو امر مولوي عبدالحکیم امین رسنیو ته وویل چې د چارداري ولسوالۍ اړوند په قریه یتیم کلابي کلي کې د داننده موسسې په مالي ملاتړ د $190,000 امریکایي په لګښت په سولري سیستم سمبال د اوبو رسولو یو شبکه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دغه پروژه کې د 20 متره موقع په وړتیا اوبو زیرمې جوړول، 108 نل لیکونو نښلول، 9 تختې سولر لګول، 100 مترو په اوږدوالي د ژورې ساه کیندل او 5200 مترو په اوږدوالي د پایپ لاین غځول شامل دي. هیره دې نه وي چې د یادې شبکې پر مټ د سیمې 280 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت معین د بدخشان د پلخشتي تاریخي ابدي پر ساتنه ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزارت د مالی ادارې او د ګرځندوی معین مولوي سید الدین سعید د بدخشان ولایت د پلخشتي له تاریخي ابدي سیمایز موزیم او عامه کتابتون څخه لیدنه وکړه. د باختر اطلاعاتي اژانس د خبر لمخې د بدخشان د اطلاعات او کلتور رئیس انجینر زبیح الله امیری په دې کتنه کې مرستیال وزیر ته د پلخشتي د تاریخي ابدي سیمایز موزیم، عامه کتابتون او د یاد ریاست د زیانمنو شوي برخو په اړه معلومات ورکړ. نوموړي همدارنګه دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د لاسته راوړنو او کارونو په اړه معلومات ورکړ او د هغه یو شمېر ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې د اطلاعات او کلتور وزارت مالی ادارې او ګرځندوی له معین سره شریکې کړې. او اسرائیلي او حماس د سیونیستي رژیم زړه په نښه کړی. فلسطین کې د حماس غورځنګ خبر ورکړی چې پرون یکشنبه د اسرائیل بېلابېلې سیمې او ښارونه د توغندي پر مټ نښه کړي دي. رسنیو کې خپره شوې یوه ویډیو کې ښکاري چې یو توغندي د اسرائیلو پلازمینه تلب کې لګېدلی دی. حماس غورځنګ زیاته کړې چې دغه بریدونو کې له لسګونه بېلابېلو ډلو توغندیو څخه استفاده کړې ده. یاد غورځنګ دغه عملیات د اسرائیل لوري په غزه کې د وژل شویو ملکي وګړو غچ بللی دی. اسرائیلي سرچینه او رسنیو هم دغه خبرونه تایید کړي، خو د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اسرائیلو بېلابېلو ځایونو کې د خطر زنګونه او د هوایي دفاعي سیستمونه فعال شوي دي.
درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لامل شه د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ